ستړي مه شئ ګرانو اورېدونکو، لرو برو هېوادوالو، هیله من یم چې روغ او جوړ به وئ او هیله لرم چې اختر تر دې دمه در باندې په خوښۍ او خوشحالیو سره تېر شوی وي. له ډېر ځنډ وروسته یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې سوب یا حاضر شومه، هغه هم له یوې نوي لوست سره. په دې ویډیو کې تاسو ته هغه حالتونه در پیژنم چې په کومو کې چې په نرمه یې پایېدونکي نومونه پر څرګنده یې بدلیږي. نو دا چې دا د معیاري یا کره لیکدود یوه ډېره مهمه برخه ده، نو باید په همدې پر مې اړینه وګڼله چې یوه ویډیو جوړه کړمه. لکه ما په مخکینۍ ویډیو کې تاسو هغه هم وګورئ، مهرباني وکړئ. هلته مې پر دې ویډیو جوړه کړې وه چې کله زور پر اوږده یې بدلیږي، او په دغه ویډیو کې کله نرمه یې پر څرګنده یې بدلیږي. نو راځو لومړی حالت نرمه څرګنده یې د نارینه نومونو ډېر ګړي لپاره یعنې جمع لپاره راځي چې یو ګړی یعنې مفرد یې په نرمه یې پایېدلی وي، لکه سړی او ډېر سړي، لرګی ډېر لرګي، بچی او ډېر بچي. دلته په دې حالت کې دوې استثناوې شته. یوه استثنا دا ده چې پلوی او مریی یا ویی. مریی یعنې غلام او ویی یعنې لفظ. دغه درې ویونه په ان وروستاړي جمع کیږي، یعنې پلوی پر پلویان، مریی پر مریان او ویی پر ویونه. البته دغه درې ویونه په څرګنده یې نه جمع کیږي، نور ټول په نرمه یې پایېدلي نومونه په څرګنده یې جمع کیږي. او د دغه حالت دویمه استثنا دا ده چې که چیرې په نرمه یې پایېدونکی نوم د یو ځای اوسېدونکی وي، لکه کابلی، امریکایي، بیا هم په ان وروستاړي جمع کیږي، لکه کابلی، کابلیان، امریکایي، امریکایان. یعنې کابلی پر کابلي نه جمع کیږي. دا یوه استثنا ده. اوس راځو دویم حالت ته، چیرته چې نرمه یې پر څرګنده یې بدلیږي، هغه ټول پیر دی. ټول پیر یعنې ملکیتي حالت. په ټول یا ملکیتي پیر کې هم په نرمه یې پایېدونکي نومونه پر څرګنده یې بدلیږي کله چې مخته یې د عادت راشي. ما دا د عادت په بنجاني رنګ کې په نښه کړی هم دی. لکه د کاناډا د ژمي ساړه هر څوک نشي زغملی. دلته ژمی پر ژمي بدل شوی ځکه چې د عادت یې مخته ولاړ دی. یا بله بېلګه د ننګیالي پښه خوږ ده. دلته ننګیالی پر ننګیالي بدل شوی ځکه چې د عادت یې مخته ولاړ دی. دا و دویم حالت چې کله نرمه یې پر څرګنده یې بدلیږي. اوس راځو دریم حالت ته. هغه سربل پیر دی. سربل پیر یعنې کله چې له یو په نرمه یې پایېدونکي نوم سره سربل یعنې وستربل راشي، نو بیا هم نرمه یې پر څرګنده یې بدلیږي. لکه سربلونو او وستربلونو کې راځي، لکه پر، پا، لا، تر، کې، سره، تا، مخکې، لاندې. دا سربلونه او وستربلونه دي. کله چې دغه سربلونه او وستربلونه له یو په نرمه یې پایېدونکي نوم سره راشي، نو بڼه یې څرګندې یې بدلیږي. لکه لومړی بېلګه راواخلو: پر توریالي نور باور نه دی پکار. دلته توریالی پر توریالي بدل شوی ځکه چې پر سربل یې مخته ولاړ دی. یا دویمه بېلګه: په اوړي کې دلته دومره ګرمي نه وي. دلته اوړی پر اوړي بدل شوی ځکه چې په
سربل او کې وستربل یې ترې تاو دی. بله بېلګه زه له خپل ملګري سره ښار ته ځم. دلته ملګری پر ملګري بدل شوی ځکه چې لا سربل او سره وستربل ترې تاو دي. بله بېلګه تر پسرلي پورې را نشي. دلته پسرلی پر پسرلي بدل شوی ځکه چې تر سربل یې مخته ولاړ دی. یا وروستی بېلګه هغه بریالي ته په خپله دا خبره نشي کولی. دلته بریالی پر بریالي بدل شوی ځکه چې ته وستربل یې وروسته راغلی. اوس راځو وروستي حالت ته چې کله نرمه یې پر څرګنده یې بدلیږي. هغه تیر مهال دی. په تیر مهال کې هم په نرمه یې پایېدونکي نومونه پر څرګنده یې بدلیږي. لکه لومړی بېلګه چې په اوس مهال کې راغلې ده، زمری غرڅنۍ خوري. تیر مهال یې بیا داسې شو چې زمري غرڅنۍ وخوړه. دلته زمری پر زمري بدل شوی ځکه چې تیر مهال دی او دا خوړل متعدي کړ دی. ټول متعدي کړونه چې داسې قاعده لري چې نرمه یې پر څرګنده یې بدلیږي. بله بېلګه په اوس مهال کې لکه هغه سړی تا ته څه ویل غواړي او تیر مهال هغه سړي غوښتل چې تا ته څه ووایي. نو سړی پر سړي بدل شوی ځکه چې تیر مهال شو. نو دا وه د دغه لوست یا اوښتي حالت یا ماغیره حالت څلور حالتونه چې کله نرمه یې پر څرګنده یې بدلیږي. هیله من یم چې دا ویډیو مو خوښه شوي او څه مو ترې زده کړي وي او د مهربانۍ له مخې دغه چینل سبسکرایب کړئ او له نورو سره یې شریک کړئ. مننه او تر بلې ویډیو پورې مو په خدای سپارم. ښې چارې په مخه مو ښه.